وړومبي ځل مې داسې سکول ولید سیال صاحب چې ټول ماشومان پکې پاس شوي دي. خبرو ته به لږه توجه کوو نو بیا امید دی چې تاسو به پوه شئ. خو زه تاسو ته په شعر کې نه وایم او مولای په ممبر نه وایي داسې زه ورپسې لږ اوبه کې راکړه نو مننه به تاسو اوس هم ټول عمر ارزان څیزونه خوښ کړي دي. د لایبررۍ د کتابتون هڅه مو کړې ده په ملاګورو کې انشاءالله چې زر تر زره به په داسې یو مقام باندې صادرونو د سرتورو ملاګورو د کامونو د سر ستورو ملاګورو که تاسو داسې ناست دی بیا شعرونه نه وایو بس بیا به کینو او خاموشۍ نه خوند مه اخلئ. تاسو هسې هم په خاموش علاقه کې پراته یې دلته سړی هسې هم لیولی کېږي خو ټول رپېږم راغلی یم بیا سر ته د هر کنډو هرې بلۍ نه راښکاره دي خلک که راکوي نو اشنا د ګلاب دا وخت دی. بسم الله الرحمن الرحیم. وړومبی خو د غوثیه ماډل سکول چې کوم پرنسپل جان بادشاه صاحب دغه اساتذه کرام نومونه ظالم قاري صدام حسین بختور شاه ذاکر صاحب شاکر شو او ملک حسین په دې ډېره مننه چې دعوت یې راکړه په پیرزونه یې وکړه. دا کوم ماشومان ناست دي تاسو ته ښکاري وړومبی دې دوو ډلو ته نظر وکړئ چې دغه مخامخ په کرسۍ کې کوم خلک ناست دي دا ماشومان دي. خدای د ژوند تخلیق داسې کړی دی چې دا ماشومان سبا په دغه سټیج باندې کښېني او دغه خلک لاړ شي د خاورو نه پناه شي. دا سټپونه دي چې بدلېږي. غرض مې دا دی چې دا خلک را روان مستقبل دی زموږ نو پکار ده چې د دې داسې مخنیوی وشي یا دو ته داسې لاره سمه شي چې دا ژوند وپېژني دا قدر وپېژني د مشر کشر دا د تعلیم حیثیت وپېژني کتاب وپېژني چې کتاب څه ته وایي. د ژوند نور داسې ډېر لوی ضروریات دي په دې هم ډېرې خبرې پرونه هم کړي دي. په خصوصي توګه اوس هم داسې هزار څیزونه دي چې هغه په معاشره کې سره له خلکو ته دا پته هم نشته چې دا د ژوند ضرورت دي. خو زه تاسو ته په شعر کې نه وایم او مولای په ممبر نه وایي داسې زه ورپسې علم کې د خلکو داسې ضرورت دي چې د هغې نه بغیر ژوند وشي نو زه وایم چې دا مکمل نه دی. بهرحال وړومبی خو تاسو چې دا کوم د پروګرام یا د دې سټیج کوم انتظام جوړ کړي و دغه ماشومانو آخر کې یو خاکه وکړه زه اوس راغلم کېدای شي نور هم څه اکټیویټیز تېر شوي نو خلک دلته ناست دي ټیبل ته او کرسو ته راګوري ماشومان غریبان هلته که خاکه کوي هغه خالي علاقې ته نو لږ د دې خبرو خیال ساتل پکار دي په خصوصي توګه پرنسپل صاحب او اساتذه کرام. زه خوشحالیږم چې په دې خلکو کې دومره جرأت را پیدا کېږي په دې ماشومانو کې چې دا په دې عمر کې راپاسي او بیا د مزاح په رنګ کې یا داسې په نورو ډولونو باندې تاسو ته د خپل صلاحیت مظاهره کوي او پیغام درکوي د هغې په شکل کې. ډېره لویه خبره ده. دویمه خبره ده چې نن سبا زه خو اکثر بهر یم خو نن سبا زه په خپل قوم کې ډېر خلک دعوتونه راکوي وزم ته ډېره زیاته مننه چې دومره قدر یې ما ته راوبخه عالم کې زه هېڅ نه یم. د شعر او ادب ډېره لویه غېږ ده په دې کې مونږ نه څوک پېژني او نه پکې زمونږ دومره ذهن ویږو خو بهرحال د دې خلکو مینه دا احترام دی چې دا رابخي. زه ګرځم په قوم کې خبره د دې پوره کوم چې زمونږ 70% ځوانان اوس هم 90% ځوانان د سړي سره د میلاوېدو په طریقه باندې نه پوهېږي چې خلک به څنګه میلاوېږي د مشر سره خبرې یا ناستې پاستې یا لهجه دا ډېرې وروسته خبرې دي په دې باندې بیا ټوله ورځ خبرې کېږي او کتابونه پرې ډکېږي دا وروسته دي. موجوده زمونږ کم لکان چې را زلمي شوي دي زمانې ته ور مخکې شوي دي ذمهوارۍ په سر باندې اخیستې دي ژوند یې په اوږه کړی دی کورونه ورپسې شاته تړلی شوي دي فیملی تړلی شوي دي دا به دوی ځان پسې وړي او هغه سړی د بل سړي سره د میلاوېدو په طریقه نه پوهېږي وروسته آلرډي فیملی ته هغه نقصان رسي که نه رسي څومره چې د سره په کور کې ماشومان دي د هغو مستقبل تباه شو. زنانه چې کوم دي هغسې مونږ د الله وبخي هغو ته هغه اختیار مونږ نه دی ورکړی چې کوم د دوی حق دی. اوس دا څه ماشومان یې زه وینم ډېر زیات خوشحاله شوم الله دې وکړي که دا غږ زما د دې قوم خلک اوري نو دا ډېره لویه موقع ده دو سره چې په دې سکول کې
دا ماشومان هم راغلي دي جنکۍ او داخل شوي دي تعلیمي زده کړې کوي. نو بهر خلک چا چې خپل ماشومان د اسکول ته نه دي راوستي، بجای د دې چې تاسو شخصي اختلافات ولرئ، پکار ده چې تاسو خپل ماشومان سکولونو ته راولئ. کم از کم دا جنکۍ چې کوم دي چې دومره خو وپېژني چې یاره زه څوک یم، انسان خو یم خو زه یم څوک، ژوند وپېژني، مخکې لار وپېژني. موږ د دې کیسو نه ډېر وروسته یو، الله دې رحم وکړي. او د دې ټول ډیپینډ په مشرانو باندې کېږي، په مشرانو منحصره دی. مشر خبره وکړه چې د دې ماشومانو نه په کور کې دا تپوس نشته چې ته سکول ته ځې څه شي ته ځې. بل موږ ماحول ماشومانو ته داسې جوړ کړی دی چې زه په ده باندې په کور کې صرف غږ کوم چې سکول ته تللی وی که نه، غوسه سکول ته ځه کینې زه به ستا خوښ شم، یا به زه ستا ووهم یا به ستا ورټم. بس موږ دا ماحول تر دې حده موږ جوړ کړی دی. د دې نه مخکې د ده حوصله افزایي یا ده ته هغه لار سیده کول چې د کوم د ژوند جوړېږي، دا کیسې خو سره زموږ په ذهن کې هم نشته. چې ماشوم که نن موږ سکول ته لېږو، هغه وایي چې ته ما قیامت ته لېږې. دا زه قیامت ته ځم، سکول ته نه ځم. هلته خو زه والی کېږم، رټلی کېږم، هلته خو چې کوم دی زه ذهني ټارچر کېږم. نو سکول خو دا مطلب نه شو چې هلته ماشوم لاړ شي هغه ته وها، یا مثال د هغه سره په داسې لهجه کې خبرې کوه چې د هغه بیخي سبق ته توجه نه وي. کتاب ورسره په لاس کې خو په دې کې چې راسې نه ده استاد په ما راټوپ نه کړي، ما ونه وي. زموږ څه ځوانان ملګري راپورته شوي دي، د لایبررۍ د کتابتون هڅه مو کړې ده په ملاګورو کې، انشاءالله چې زر هغه به جوړه شي چې ژوند د تاسو لپاره دا ټول کوشش زیار د تاسو لپاره دی. که زموږ د مشرانو نه هغه وخت تېر دی او هغه زده کړې چې کومې په کار وي د ژوند دپاره، نو انشاءالله چې زموږ کوشش دی چې د را روان دور کوم ماشومان دي هغو ته به هغه ټوله لاره سمه وي د زده کړې چې د څه دوی خواهش لري. نو لایبرري ډېر لوی کردار ادا کوي په قوم کې، په را روانو نسلونو کې. څادرونو د سرتورو ملاګورو، د کامونو د سر ستورو ملاګورو، د مراد ډن ژوند پرستو خلکو خاط شي، د یو بل په غم غم خورو ملاګورو. تا ښکل کړي وو ځونډي زما بالښت ته، راختلې دې میږي زما بالښت ته. ستا رومال او ستا بنګړي ورته پراته وي، مسلسل وي خوشبويي زما بالښت ته. او بل ها ډېرې مودې تېرې شوې خو اوس هم لا پرته وي دوایي زما بالښت ته. د مینو چې څه نښې نښانې وي هغه ټول څیزونه وي زما بالښت ته. هغه یو تصویر دی خدای خبر چې نور به څو کلونه تېروي زما بالښت ته. ستا خوشبو پسې د شاتو د مچیو یو غوبل وي سبایي زما بالښت ته. زما اوښکو لامده کړې وي پروازه په سحر کې کشمالي زما بالښت ته. هر سړی زور کوي بازار کې د سودا سر ته، کام چې بیدار وي غږ یې رسي د دنیا سر ته. پردی حجره د پلار او تر سره په کټ ناست یم، خو ټول رپېږم راغلی یم بیا سر ته. جنکۍ نورې د سورو عذاب کې مه بندوئ، دا دنګې زاڼې د پنجرو عذاب کې مه بندوئ. دې نمایش له په بنګلو کې چېرته بل څه کوئ، دا ګلابونه د ګملو عذاب کې مه بندوئ. راشئ د مینې نه مزه واخلئ چې ژوند ووینئ، هسې ځانونه د توبو عذاب کې مه بندوئ. پروازه دا عذاب مو ډېر دی چې په ژبه مو دی، هسې لاسونه د تسبو عذاب کې مه بندوئ. دا زما نوم د په خوله کې څنګه راغی، دومره رحم د په زړه کې څنګه راغی. دغه یار خو د ضرور په مرګ کې نه و، دغه یار د په واده کې څنګه راغی. کله کله یو سړي ته فکر وکړم چې زما په ژوندانه کې څنګه راغی. مینه څومره زوروره د کمال د ړوند سړی دی او په غره کې څنګه راغی. چېرته عقل چېرته دغه لیونی خو نه پوهېږم چې په ده کې څنګه راغی. تاسو غوږ شئ، پرواز بیا جوړې غلط شو، زما نوم په مانځه کې څنګه راغی. ډېره زیاته مننه بیا هم د ټولو د توجه